سمپل سپیس موږ تاسو د سیټ آیډیا لرو. سیټ مو ویلی دی تېره هفته نه بل هفته کې مو سیټ وویه فکر کوم. سمپل سپیس تقریبا د سیټ په رقم دی، خو د سمپل سپیس څخه دلته هدف دا دی چې کله چې موږ تاسو یو تجربه سرته رسوو د هغې تجربې په نتیجه کښې چې کوم نتایج موږ تاسو ته په لاس باندې راځي هغه نتایج که چیرې موږ تاسو په یو سیټ کې ولیکو دغه سیټ ته سمپل سپیس ویل کېږي. صحیح دی؟ مثلا زه راځم دغه غورځوم دا کاین غورځوم، مثلا کاین یا دا پنجی در ښیم. دا پنجی چې زه غورځوم پنجی یا به د هیډ طرف راځي او یا به هم د ټیل طرف راځي، یا به شیر راځي یا به خط راځي. د دغو دوو نتیجو څخه د باندې درېیمه نتیجه راکوي نه راکوي. نو کله او دا پنجی چې زه غورځوم دا خپله یو تجربه ده چې زه کوم، د دغې تجربې په اساس باندې دغه دوه نتایج چې ما ته راکول کېږي او دا زه په یو سیټ کې نوشته کوم، دا عبارت د سمپل سپیس څخه دی. ډایس څوک پیژني په تس کې؟ دا د چکې ګیټی. دا د چکې ګیټی چې زه غورځوم د دې په نتیجه کې ما ته شاید یو سیټ په لاس باندې راسي او هغه سیټ مثلا یا به یو راځي چې دا ګیټی وغورځوم هغه یو ټکی چې دی باندې یا به مثلا دوه راځي یا به درې راځي یا به څلور راځي یا به پنځه راځي او یا به هم شپږ راځي. نو دغه سیټ ته د دې تجربې د نتایجو موږ سمپل سپیس وایو یا سمپل سپیس ورته ویل کېږي. صحیح دی؟ ورپسې سمپل سپیس چې دی سمپل سپیس موږ کولی شو چې په غټ ایس باندې یې وښیو، دا سمپل سپیس او دا سمپل سپیس. هم کولی شو چې په غټ ایس باندې یې وښیو او هم کولی شو چې د اومیګا په نوم باندې دا رقم یو دغه دی، یو علامه ده د اومیګا په نوم باندې. هم کولی شي چې په دې علامه باندې وښیاست، هم کولی شي چې د ایس په علامه باندې وښیاست. سمپل سپیس. سمپل سپیس په خپل ځان کې ځینې عناصر لري. اوس مثلا دا دغه ما وغورځوئ دا کاین زه غورځوم، په کاین کې یا ټي راځي مثلا یا اچ راځي. اوس دغه اچ ساده اچ دا چې زه په نظر کې نیسم دا خو عنصر دی د سمپل سپیس. دغه عنصر د سمپل سپیس ته سمپل پاینټ ویل کېږي. سمپل پاینټ یا مثلا یا اچ دی او یا هم ټي ده. اچ هم سمپل پاینټ دی او ټي هم سمپل پاینټ دی. ورپسې سمپل سپیس دی سمپل سپیس پر دوه ډوله باندې دی. یو یې د فینیټ سمپل سپیس په نوم باندې یادېږي او یو یې د انفینیټ سمپل سپیس په نوم باندې یادېږي. فینیټ سمپل سپیس و هغه سمپل سپیس ته ویل کېږي چې د هغو دغه نتایج تجربه چې موږ سرته ورسوو د هغې تجربې نتایج یې د حساب وړ وي یا موږ کولی شو چې حساب یې کړو. مثلا که چیرې زه دغه ډایس که چیرې غورځوم د ډایس نتیجې مثلا ایس یې مساوي کېږي په چش باندې یو دوه درې څلور پنځه شپږ. اوس د شپږو څخه واخوا د دی ماته بل ریزلټ راکوي، بله نتیجه راکوي نه راکوي. د یوه څخه کښته هم بله نتیجه نه راکوي، یا به یو راکوي یا دوه راکوي یا درې راکوي یا څلور یا پنځه یا شپږ. او دغه شپږ الیمنټس یا دغه شپږ عناصر دا د حساب وړ دي. موږ تاسې حسابولی چې که نسو حسابولی دې ته فینیټ سمپل سپیس ویل کېږي. فینیټ سمپل سپیس هغه سمپل سپیس ده که چیرې د هغو عناصر د حساب وړ وي یا محدود وي په اصطلاح باندې. د دې څخه وروسته بل دغه چې دی دوهم موضوع چې ده هغه انفینیټ سمپل سپیس ده. انفینیټ سمپل سپیس و هغه د هغې تجربې سیټ ته ویل کېږي چې د هغو عناصر تر حساب تیر وي یا تر حساب اوښتي وي. مثلا اوس په انفینیټ کې یا په غیر محدوده سمپل سپیس کې چې دغه عناصر د حساب وړ نه وي دا بیا پر دوه ډوله باندې ده. یو یې د کاونټیبل انفینیټ سمپل سپیس په نوم باندې یادېږي او بل یې د انکاونټیبل انفینیټ سمپل سپیس په نوم باندې یادېږي. کاونټیبل انفینیټ سمپل سپیس و هغه سمپل سپیس ته ویل کېږي کاونټیبل انفینیټ سمپل سپیس. هغه سمپل سپیس ته ویل کېږي که چیرې موږ تاسو ورته متوجه سو هغه ته کېدای شي چې د هغه عناصر حساب کړو. مثلا د یو سوپرمارکېټ
یو سوپرمارکیټ ته مثلا زه په تس کې یو چاته وایم د کندهار د بولدک اډه چا لیدلې ده کابل ته چې موټران ځي دا کابل اډه وه ټول د دې مسافر نن څو نفر ورغلي وه نه دي معلوم مګر که چیرې ته ورته ودرېږې د هغه مسافر حسابلی سې اوه دې ته کاونټیبلي ویل کېږي چې د حساب وړ دي یا مثلا یو سوپرمارکیټ په نظر کې نیسو چې مثلا یا صمیمي سوپرمارکیټ دی یا کندهار سوپرمارکیټ دی یا بل هر سوپرمارکیټ چې دی دې سوپرمارکیټ ته نن څو نفرو ویزیټ وکړي څو نفره و دې سوپرمارکیټ ته ورغله ماښام که چیرې ته د دغه څخه پوښتنه وکړې د کاونټر څخه هغه ته شاید تعداد نه معلوم چې څو نفره وه مګر که چیرې دی ورته متوجه سي دی د سهاره څخه تر ماښام پورې ټول حسابلی هم سي دې ته کاونټیبلي انفینټ سمپل سپیس ویل کېږي انکاونټیبلي انفینټ سمپل سپیس هغه سمپل سپیس ته ویل کېږي چې د هغه نتایج د حساب وړ نه وي مثلا باران کېږي اوه د باران څاڅکي که چیرې تاسو په نظر کې ونیسئ دا نه حسابل کېږي که هر څومره ورته متوجه هم سئ که هر څومره مثلا دغه پوهنتون د کندهار پوهنتون ټول کور کړي تاسې هم یې نسئ حسابلی چې هر نفر ته یو کوچنۍ ساحه مثلا یوه لویشت هم په لاس ورکړي او ورته ووایاست چې د دغه یوې لویشت ساحه دا په تا پورې مربوطه دا به ته حساب یې نیسي حسابلی دا چې دی دا انکاونټیبل نو و دې ته انکاونټیبلي انفینټ سمپل سپیس ویل کېږي کتابچې خو لرئ اوه که چیرې تاسې موږ دوه دانې کاین وغورځو په یوه وخت کې د هغه دپاره سمپل سپیس یې ولیکئ دوه کاینه غورځو په یوه وخت کې کاین خو مو ولیدئ دا پنجی در ښیم دغه پنجی چې تاسې دوه دانې سره یو ځای کړئ دا پنجان چې دوه دانې سره یو ځای کړئ د دې لپاره چې دا غورځوئ نتیجې چش په لاس باندې درځي د دې لپاره سمپل سپیس ولیکئ موږ تاسې که چیرې راکړئ یو دانه کاین زما سره دی یو دانه تاسو راکړئ یو پنجی راکړئ ګورئ دغه دوه دانې کاینه دي اوه که چیرې دا دوه کاینه زه دواړه وغورځوم په یوه وخت کې امکان لري چې د دواړو دا دي دا د پنجې طرف راسي دا رقم دې ولویږي اوه نو په دې ځای کې نوشته کومه چې اس یې مساوي کېږي اچ دا یوه نتیجه شوله صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته بیا د هغه غورځوم امکان لري چې د یوه دا دي دا د پنجې طرف راسي او د بل دا دي د جامع طرف راسي لري امکان که نه لري نو په دې ځای کې دا هم اچ ټي ورپسې بیا دواړه غورځوم شاید د دې دا مثلا د جامع طرف راسي او د دې دا مثلا د دې دا د ټي طرف راسي او د دې دا د هیټ طرف راسي امکان لري که نه لري نو په دې ځای کې دا هم ټي اچ ورپسې امکان لري چې د دواړو دا د ټیل طرف راسي لري امکان نو امکان لري چې د دواړو دا د ټیل طرف راسي نو سمپل سپیس د دوو کاینو ده چې موږ تاسې غورځو په یو وخت کې څلور دی که چیرې یو دانه کاین وغورځوئ یو دانه کاین او یو دانه ډایس وغورځوئ د دې لپاره سمپل سپیس نوشته کړئ که چیرې زه یو دانه کاین او یوه دانه ډایس په یو وخت کې وغورځوم چې نتایج یې چیش راځي اوه که چیرې زه یو دانه کاین په نظر کې ونیسم او یو دانه ډایس په نظر کې ونیسم د دې لپاره سمپل سپیس یې مساوي کېږي د اس مساوي کېږي شاید دا رقم راسي چې د ډایس ته یو راسي او د کاین دا مثلا اچ راسي صحیح دی امکان لري چې د ډایس ته دوه راسي او د کاین دا اچ راسي امکان لري چې د ډایس ته درې راسي او د دې دا مثلا اچ راسي دغسې تر څو پورې تر شپږ پورې شپږ اچ ورپسې دا هم امکان لري چې مثلا یو او ټي راسي اوه یعنی د ډایس ته یو راسي یوه نقطه چې د باندې او د کاین دا ټي راسي ورسره او امکان لري چې مثلا دوه او ټي راسي دغسې تر څو پورې تر شپږ او ټي پورې دا سمپل سپیس کېږي اوس که چیرې بیا تاسې مثلا دوه دانې ډایسه په یوه وخت کې وغورځوئ دوه ډایسه که چیرې دغه دوه دانې ډایسه زه په نظر کې ونیسم اوه چې دوه دانې یې په یو وخت کې دا رقم کولی شم چې مثلا هغه چې مجموعه دوه راځي هغه څو دي هغه مثلا چې د یوه کاین د یوه ډایس هم یو راسي د بل ډایس هم یو راسي اوه ورپسې مثلا چې مجموعه درې کېږي هغه امکان لري چې مثلا یو او دوه راسي دوه او یو راسي
صحیح دی 3 0 0 خو نه نشته پکې کې ورپسې که چیرې مثلا زه 4 په نظر کې ونیسم دا هم 4 دا امکان لري چې 2 او 2 راسي 1 او 3 راسي 3 او 1 راسي صحیح دی ورپسې که چیرې 5 په نظر کې ونیسم امکان لري چې 1 او 4 راسي 4 او 1 راسي 2 او 3 راسي 3 او 2 راسي صحیح دی دا غس په ترتیب سره تر 12 پورې نوشته کوي نو سمپل سپیس کله چې موږ تاسو یو تجربه سرته رسوو د هغې تجربې په نتیجه کې چې کوم نتایج لاس راځي دغه سیټ ته سمپل سپیس ویل کېږي